تا زه کوم سټینډ جوړول یادومه چې هغه خلک څنګه جوړوي. د هغې لپاره خالي او پاتې د کټ دا یو پټه دقه شانتې پټه به تاسو والئ دقه شانتې، او بیا تاسو دې تارونه یې ان د کټ نه وځي دقه شانتې هغه به تاسو والئ. د هغې نه پس به تاسو څه چل کوئ، دا به سیده کوئ چې ګوتونه یې یو ځای ته شي، باندې به تاو کوئ، دا به تېږې تاو کوئ. دا ټول څه دی که نه چې دا داسې کولاو کوئ دقه شانتې، بیا به داسې چل نو زه 2 منټه پس بیا رالم دا اونګډي شي وګنډو که نه چې واپس ترې رانه خیجي. نو د دې نه پس تاسو داسې چل وکړئ، دا یو به والئ، دا یو تار دا به اونګډي سې کولاو ہوئے داسې دقه شانتې به یې کولاو ہو داسې دا به 3 واړه دی کې به داسې کولاو وهئ نو 3 پټې به د دې نه جوړې شي. دا ټول کولاو مو تاسو به زما سره بور شئ، نو چې زه دا ټول کولاو کوم بیا ستاسو سره میلاویږو. سو دا موږ داسې چل وکړو که نه، دا هم دقه شانتې کړو نو بس دا جوړ شو. څه دي که نه دا بیخي دا کنګي ده مطلب ګونځه ده، دا کلیپونه دي کچرې دي، نو دا اوس زه په دې کې داسې کېښودی شم تاسو ته ومارئ. تاسو لیدی شئ دا څونه اسان دی که نه، دقه شانتې تاسو جوړولی شئ په اسانۍ سره. داسې هولډر او دا ریسایکل ویسټ نه موږ جوړ کړی، مطلب څه نوي د بازار نه دي راغستي که نه.